ملګرو راشئ اوس انجام د یارانې وګورئ ملګرو راشئ اوس انجام د یارانې وګورئ نن د مینو ارمانونو جنازې وګورئ چې په خوله یوه او په زړه بله کړي منظر خټکه چې په خوله یوه په زړه بله کړي منظر خټکه شیخان خبر کړی د دې خلکو عقیدې وګورئ. سلامونه نیکې خیلې ډېر زیات احترامات مې ومنئ ستاسو ورور ستاسو ملګری یاسر ضیا کیوال یم په دغه تمه په دغه خیله چې ټول به روغ جوړ وی نصیحت په جامع کې به وی. ملګرو نن در سره په پروګرام کې یو داسې شخصیت چې هغه د چا د تعریف محتاج نه دی منظر خټک د پښتو ژبې یو ډېر تکړه او نوموړی شاعر منظر خټک والا زه تا ته په پروګرام کې ډېر هرکلی وایم د وخت راکولو ډېره مننه چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو. ډېره شکریا ډېره مهرباني او ستاسو ټیم ته هم زما د طرف نه ډېره شکریا یو جهان مننه. منظر خټک زموږ مینوالو سره مو په لنډو الفاظو کې خپله ځان پېژندګلي راوکړه. یاسر ضیا صاحب زما هو منظر اقبال نام دی د ادب په دنیا کې په منظر خټک مشهور یم او کلی مو ګنډيري خټک دی او د ګنډيري خټک اوسېدونکی یم. ډېره مینه او ډېره مننه سره زموږ مینوالو سره به څه شی شریک کوئ خپل کلمونه مو سره شریک کوئ که نه؟ شریک به کو در سره انشاءالله. ارشاد دا غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي دا به در سره شعر. ارشاد ستا په حسن بهارونه به تل نه وي ستا په حسن بهارونه به تل نه وي ما په زړه سوي داغونه به تل نه وي. جام د مینې ما منظر خټک ته راکړه جام د مینې ما منظر خټک ته راکړه ستا په لاس کې ډک جامونه به تل نه وي. ډېر زبردست دا غزل ده. ارشاد یاسر ضیا صاحب تل را نتا غواړي زړګي سره څه چل وکړم تل را نتا غواړي زړګي سره څه چل وکړم اوف لیونی دی لیونی سره څه چل وکړم. څومره زبردست ډېر ښه. د زړه باغچه مې د خزان سیلی طلا ولا کړه د زړه باغچه مې د خزان سیلی طلا ولا کړه رپېښه نه کړي پسرلي سره څه چل وکړم. ډېر ښه. بل شعر ده لا مې جانان راغلی نه دی المر زیړ واخیستل المر زیړ واخیستل زبردست په منډه ځي مازدیګري سره څه چل وکړم. زبردست د میو جام په تمنا مې جون برباد کړو ورته د میو جام په تمنا مې جون برباد کړو ورته پوهېږم نه چې د سکی سره څه چل وکړم. زبردست. آخري شعر ده د محبت په کیسو پوی دی خو ځان نه پویوي د محبت په کیسو پوی دی خو ځان نه پویوي منظر خټکه دلالي سره څه چل وکړم. زبردست منظر خټک دا شعر بیا ووایه. د محبت په کیسو پوی دی خو ځان نه پویوي د محبت په کیسو پوی دی خو ځان نه پویوي منظر خټکه دلالي سره څه چل وکړم. زبردست. یو بل غزل دې طرز کوم. ارشاد دا ډېر زوړ غزل ده. هو ارشاد هر یو ناز هره نخره دی هر یو غم دی دردول کړي هر یو ناز هره نخره دی هر یو غم دی دردول کړي یاره حسن دی سحر دی تور شپو رڼا کول. زبردست وه. تور سترګې تور پکای دی تصور کې زما اوسي تور سترګې تور پکای دی تصور کې زما اوسي. ډېر ښه. ستا سوچونه لیوني دي له خوبونو پسول کړي. زبردست. خو چرته خدای د پاره ښکليه خپل مین باندې ترس وکړه چرته خدای د پاره ښکليه خپل مین باندې ترس وکړه ورته ګوره صفتونه ستا هر شعر په هر غزل کړي. زبردست.
ګرم مې مه بوله ناصحه ګرم مې مه بوله ګرم مې مه بوله ناصحه زه منظر خټک ګرم نه یم اکثر هغه سړی جاړي چې پردیو خپلول کړي. زبردست